الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأعراف 204 نمبر آیات شروع کیږي او د 203 نمبر آیات سره مناسبت واضح ده چې مخکې 203 نمبر آیات کې الله جل وعلا شند قرآن کریم شان بیان کړ چې قرآن کریم بصائر ده، قرآن کریم هدایت ده، قرآن کریم رحمت ده، خو د چا د پاره؟ د ټول عالم د پاره. لیکن دی آیات د 203 نمبر کې تخصیص د مؤمنانو وشو چې مؤمنانو د پاره خاص کر هدایت او رحمت ده، ځکه چې مؤمنانو د دې قرآن کریم څخه ګټه او فایده واغسته. اوس په دې 204 نمبر آیات کې الله جل وعلا شانه د قرآن کریم شان دام بیانوي چې کله قرآن کریم داسې یو عظیم کتاب د الله تعالی دی نو د دې کلام سره ادب پکار دی. ادب دا چې کله قرآن کریم لوستل کېږي نو تاسو چپ شئ یو او غوږ ورته کېږدئ، یو خو چپ شئ او بل غوږ ورته کېږدئ. نو که چېرته قاري صاحب قرآن کریم تلاوت او ته چا سره خبرې کوې دا وبال لري. دې کې ورونو عمده دوه مسئلې دي او بیا د دوو مسلو لاندې نورې ډېرې مسلې تاسو ته به انشاءالله تعالی بیان شي په دې آیات کریمه کې. یو مسله دا ده چې په مانځه کې ابتدا د اسلام کې چې کله لمونځ فرض شو نو مسلمانانو به صحابه کرامو به په خپل مابین کې په مانځه کې یو بل سره خبرې کولې، یو بل نه پوښتنه کوله د کور حالات. او کله چې مدینه منورې ته صحابه کرام هجرت وکړ، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم بارک مدینه منورې ته هجرت وکړ، لږه موده بعد فرمان راغلی چې قوموا لله قانتین، تاسو خدای ته په مانځه کې ودرېږئ قانتین یعنې ساکتین، چپ به شئ، خبرې به نور نه کوئ. همدا وجه ده چې امام اعظم ابو حنیفه مبارک رضی الله تعالی عنه هغه مبارک فرمای چې په مانځه کې خبرې کول که په قصدن وي، که سهون وي، که غفلتن وي، که نسیانن وي، سره سړی لمونځ یا فکر نه چې په مانځه کې زه ولاړ یم، خو د نسیان د وجې نه یا سهون د وجې نه یا د خطا د وجې نه یا د ناپوهۍ د وجې نه خبرې وکړئ یا چا ورباندې زور وکړه چې په دې مانځه کې خبرې وکړه، نو په دې ټول حالتونو کې مونځ فاسدېږي، مونځ به بېرته راګرځئ. خبرې که لږې وي که ډېرې وي مونځ فاسدېږي. دا د حضرت امام اعظم ابو حنیفه مبارک فیصله او د دې قرآن کریم آیات نه هم معلومیږي او روایت د امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه مبارک نه هم. او بله مسله دا ده چې یو حدیث شریف کې چې راځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای چې محبوب صلی الله علیه وسلم موږ ته مونځ راکړه او یو روایت کې راغلی د ماخوستن مونځ یو رکعت چې راکړه نو په دې کې 2 رکعاته مونځ موږ ته راکړل، په 2 رکعاتو کې دننه سلام یې وګرځاو، بیا مبارک پورته شو، یو لرګي ته یې تکیه ووهله په مسجد کې او حالت د غضب او لاسونه لاس مبارک هغه کېښود، ښي لاس یې مبارک په چپ لاس مبارک باندې او په بیا د ښي لاس یې د ښي ورغوی د مبارک کېښوده د شا په چپ لاس د شا باندې. صحابه کرام په ډېر د سرعت سره وروتل، په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق هم هغوی د ډېر حیا نه محبوب صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې نشو کولی، په ډېر د حیا نه ډېر حیا به د دواړو وزیرانو مبارکان لرله. نو بیا نور صحابو کې یو صحابي راپورته شو چې هغې ته یې ذوالیدین ویلې، لاسونه یې اوږدو، نو محبوب صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره پیش کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه نسیت ام قصرت الصلاة، تا نه دا قاعده هیره شوه او که لمونځ کوتا شو. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم بارک وفرمیل چې ما نه دی هیر کړی لمونځ او مونځ هم نه دی کوتا شوی. په دې حدیث شریف په بل روایت کې راغلي ولکن نسیا، لیکن پاتې شوی دی، یعنی
پاتې شوی دی، یعنې هیر شوی دی، ما قصدن نه دی هیر کړی. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم بارک چې دا فرموده وکړه، نو ذوالدین ورته عرض وکړو چې قربان یو شی خو وشو، ځکه چې قاعده پاتې شوه. وایي محبوب صلی الله علیه وسلم ورپورته شو او بیا یې لمونځ وکړ او بېرته هغه 2 رکعات نور وکړل او بیا په آخر کې سجده سهوه یې وکړله. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم دا په مانځه کې دا قاعده پاتې کېدل دا امت ته تعلیم و. هر څه چې د مبارک نه صادرېدل هغه کمال علم و، ځکه چې که چېرته د مبارک نه دا قاعده نه وی پاتې شوی بیا یې سهوی نه وی شوی، نو ما ته به بیا څه پته وه چې چا نه قاعده پاتې شي اول 4 رکعات لمونځ کې، نو سهو به څنګه کوي. خو دا د مبارک تعلیماتو د ده په برکت باندې موږ تاسو په دې باندې بیا پوه شولو. اوس خبره په دې کې دا راغله چې په دې حدیث شریف کې علما یو خبره دام کوي، وایي دا ابو هریره رضی الله عنه خو اسلام راوړ په 9 کال د هجرت باندې، او ذوالدین خو شهید شوی په د بدر په غزا کې، نو څنګه به د ذوالدین خبره د ابو هریره صاحب سره تطبیق وکړي. بله دا ده چې الفاظ کې اختلاف راغلی دی، کله چې راغلی فسلم من رکعتین او کله کله من ثلاثن، یو روایت کې راغلی چې 2 رکعاتو کې سلام وګرځو، بل روایت کې راغلی چې 3 رکعاتو کې سلام وګرځو. بله دا چې دا کلام هغه په دغه وخت کې مباح په مانځه کې همدې وجې نه ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنهم بارکم او نور خلکو صحابه کرام خبرې وکړې په خپل مابین کې. جواب دا دی چې اتفاق ائمه کړی دی په صحت د حدیث باندې، او نوم د ذوالیدین خرباقو او کم چې د مبارک د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د رحلت نه وروسته ژوندی و، دا ذواليدین چې خرباق نومېده، دا کوم یو چې شهید شوی په بدر کې هغه ذوالشمالین نومېده، د هغې نوم عمیر نومېده. یوه دا خبره شوه. دویمه دا ده چې دغه ابوبکر صدیق رضی الله مبارک او عمر فاروق رضی الله مبارک چې خبرې کړي، دا وایي خبرې نه وکړي، دوی مبارک اشاره وکړله، اشاره وکړه، په اشاره باندې خو مونږ نه فاسدېږي، اشاره باندې مونږ نه فاسدېږي. پاتې شوه دا خبره چې ابو حاتم وایي خبرې چې په مانځه کې حرامې شولې دا په مکه معظمه کې نه، په مدینه منوره کې، ځکه خبرې په مانځه کې کېدلې روا وه په مکه معظمه کې. خو کله چې هجرت وشو لږ وخت وروسته د قرآن کریم دا آیات راغلی چې قوموا لله قانتین، تاسې ودرېږئ خدای تعالی ته چوپ ودرېږئ. نو امر به د سکوت شو، او زید بن ارقم دا فرموده هم کلکه کوي چې خبرې په مکه معظمه کې کېدلې په مانځه کې، لیکن بیا په مدینه منوره کې منسوخې شولې. ابو سلیمان خطابي وایي هجرت نه لږه موده وروسته خبرې په مانځه کې حرامې شولې، خبرې په مانځه کې حرامې شوې. په هر حال حراموالی د خبرو په مانځه کې دا خو مخکې د اسلام د راوړلو د ابو هریره رضی الله مبارک نو بالیقین، او پاسو د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق هم خبرې چې وي هغه خبرې نه وي، هغه اشاره وه، هغه اشاره وه. په هر حال بله موضوع دا ده چې کله چې د دې په روایت حدیث کې د دې قرآن کریم آیات کریمه لاندې دا بهقي په خپل سنن کې د ابو هریره رضی الله عنه هم را نقل کوي، هغه وایي چې کانو یتکلون فی الصلاة، وایي خلکو به په مانځه کې خبرې کولې، خو کله چې دا آیات نازل شو چې الله جل وعلا وفرمایل چې واذا قرئ القرآن، کله چې ولوستل شي قرآن کریم فاستمعوا وګورته کېدئ په خپل اختیار قرآن کریم ته، وانصتوا چپ شئ لعلکم ترحمون، لعلکم دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. نو هدایت به نازل او بیا خبرې حرامې شولې. په بل روایت کې راغلی دي چې دا آیات چې کله نازل شو د هغه وخت کې چې محبوب صلی الله علیه و آله وصحبه مبارک شاته به صحابه کرام ولاړو، نو دوی به اوازونه پورته کول، نو محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک جمع ورکول. بیا دا آیات کریمه راغلی، نو بیا امر شو چې تاسو د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک هغه شاته چې ودرېږئ نو اوازونه مه پورته کوئ. یو خو دا خبره شوه. نو د دې نه دا معلومه شورونه چې قرآن کریم تلاوت چې کیږي په مانځه کې، نو اکثر مفسرین وایي چې دا آیات کریمه په مانځه کې حق نازل شوی دی چې مانځه کې چې تلاوت د قرآن کریم کیږي نو باید مسلمانان ټول چپ شي.
اوس خبره دي کې یو بل موضوع راغله چې هغه بل خبره ته کوم چې د مانځنه بیرون چې قاری د قران کریم تلاوت کوي خلکو لپاره څه پکار دي خبره هم درته کوم. اوس خبره یو بل موضوع په دې کې راغله چې د قرات خلف الامام وایي. د دې د قران کریم آیات د سوره الاعراف د 204 نمبر آیات معلومه شوه چې جمهور مفسرین وایي چې د آیات کریمه په مانځه کې هم نازل شوی دی اگر چې خارج د مانځه تم شاملېږي خو حقیقت کې د عمود په حق د مانځه کې نازل شوی دی. نو معلومه دا شوه چې مقتدیان چې امام پسې ولاړ وي هغوی ته اجازه نشته چې قرات وکړي. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه هغه مبارک وایي چې مکروه تحریمی دی یعنی حرام ته نږدې دی که چېرته مقتدي د امام پسې قرات ویلی بلکې مقتدي به چپ ولاړي. حتی که چېرته یو مقتدي راغلی او امام قرات شروع کړی او دې مقتدي ورسې نیت وتړه اوس خو مقتدي هلته اعوذ بالله بسم الله خو به نه وایي ځکه اعوذ بالله بسم الله د مقتدي په ځای باندې امام یې وایي. نو دا سبحانه به څنګه شي سبحانک اللهم دا خو مستقل ذکر دی دا خو د مقتدي دپاره هم دی او د امام دپاره هم دی. نو وایي او دلته قرآن کریم تلاوت کې امام ځکه صورت تلاوت کې الحمدلله شریف تلاوت کې ورسې صورت تلاوت کې دا خو ټول قرآن کریم دی. نو که سبحانه وایي نو دلته دا مقتدي په دې ګناهګارېږي چې هلته به یې غوږ یې کېنښود قرآن کریم ته او سکوت یې ونه کړ چپ نه شو. نو زمونږ فقها وایي دغه وخت کې به مقتدي سبحانک اللهم نه وایي که چېرته امام الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دی مالک یوم الدین باندې کوم دی چې وقف کوو دغلته د مقتدي یوه کلمه زر راواخلي سبحانک کلمه یوه کلمه دی لکه سبحانک اللهم دي وایي زر فقط دومره. بیا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کې مقتدي امام وقف کوي یو وار چوپ کېږي و یوه کلمه دی دلته هم بیا راواخلي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دغلته چې لږ سکوت یې وکړي امام یو کلمه دې دلته راواخلي سبحانک اللهم دې به مقتدي پوره کړي په دې چوپوالي مابین کې د امام چې په کوم ځای کې چوپېږي وارې او که چېرته نه شو کولی نو بیا سبحانک اللهم پاتې شو بیا په دې باندې مقتدي نه ګناهګارېږي. مقتدي په دې ګناهګارېږي چې امام قرات ته غوږ نږدي او دیم شاته ورپسې وایي. او بله دا ده ورونو چې امام اعظم ابو حنیفه مبارک مذهب دا دی چې که مونځ جهري وي لکه د ماښام او د ماخوستن او د سار او که مونځ خفیه وي لکه د ماسپښین او د مازدیګر قرات د مقتدي دپاره مکروه تحریمي ده. کله کله بعضې خلک دي جهال دي شیطان ورته ورنوځي پکې وایي دغلته کښېنه دغلته ثواب دی ثواب دی هغه د ثواب په ځای ګناه وګټي. لکه اوس امام چې کله فرض مونځونه وروسته چې سنت دي لکه د ماسپښین او د ماښام او د ماخوستن دلته چې امام سلام واګرځوي او ته مو سره سلام وګرځې که امام سره یو که ځان ته د امام نه نو دومره کښېنه اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام په دې کې به لاسونه هم نه پورته کې فقط دومره به دا ذکر وکړي نو فورا سنتو ته به جګ شي. خو دلته شیطان راشي د سړي ته ورنوځي وایي کښېنه 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 دلته آیت کرسي ووایه دلته دا ووایه دلته دا ووایه دلته دعا وکړه دعا وکړه دعا وکړه. حال دا دی چې د سنت فرضونه چې وروسته سنت پاتې وي دعا کول منع ده. بدایع ثنایي لیکلي دي حدیث پاک شریف د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې ګناه ما خامد ما خامد ما بخير سنت دعاګانې کې او د ذکرونه بکې ځکه دا سنت مکملات د فرض فرض سره مکمل فرض مشهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم بارک فرمای کہ لا صلاة
الا بفاتحه الكتاب لمن نسي کیږي مگر په الحمدلله سره صحیح کیږي. امام اعظم ابو حنیفه مبارک فرمایي وې دې حدیث شریف کې قرات خلیفه الامام موضوع نه ده، دا خو ضمن ما دا حدیث شریف خبر واحد دی، دا خو ضمن ما چې حدیث پاک شریف کراله معنی هم دا چې مونږ کامل نه دی، مونږ کامل نه څو پر چې الحمدلله ونه ویل شي، خو د چا دپاره چې سړی ځان ته وي او که چې امام پسې ولاړ وي نو بیا د هغې دپاره امام اعظم ابو حنیفه مبارک بل مشهور حدیث ورته پیش کوي. مشهور حدیث شریف دی نبی اکرم صلی الله علیه و آله وصحبه مبارک دا دی او سنن ابن ماجه را نقل کړی دا حدیث مشهور او طالبان په لویه دوره کې وایي. حدیث شریف دا دی قراءة الامام قراءة الله، و قراءت د امام قراءت د مقتدي دی. وخت چې د الحمدلله شریف امام ویلی څومره ثوابونه چې په الحمدلله کې دي هغه مکمل ثواب الله تعالی مقتدي ته ورکوي، یو ذره کم هم پکې نه راځي چې دا په دې شرط چې مقتدي ورته چپ شي او غوږ ورته کیږي. امام صاحب مبارک دا جواب ورکړ. او بل د قرآن کریم دغه آیات هم دی دا مرته شامل دی. نورونو قرات خلف الامام دا جدا منع ده، دا اجازه نشته چې څوک مانځه کې امام پسې ولاړ وي، ځکه چې ته حتی ګوره دا تجربه شوې ده چې کله ته امام پسې ولاړې او تم الحمدلله وایې هغه نو دلته خو خلته اختلاط راځي. او قرآن کریم کې الله فرمایي چې کله چې قرآن کریم لوستل کېږي نو تاسو ته غوږ کېږدئ او چپ شئ. په مصر کې یو لویه مدرسه ده جامع الازهر په نوم یادېږي، هغې کې همدغسې قصې پېښې شولې. منځونه شروع کړل شول، امام ودرېده جمع ورکوله، شاته مقتدیانو الحمدلله ویلې، امام به ویلې، ګاډه بډي شوله، یو شور شروع شو. نه امام په قرات څوک پوهېده نه د مقتدیانو په تلاوت باندې څوک پوهېده. وګوره دلته اختلاط راغلی. نو دلته الله فرمایي چې ګوره چپ شئ، تلاوت مه کوه د امام پسې چې امام پسې ولاړې، چپ شه او غوږ ورته کېږده. نورونو بعضې ملایان چې د امام اعظم ابو حنیفه مبارک د مذهب مدعیان دي هغوی غریبانو خپه وښویږي او خطا شي، پوره مطالعه نه کوي، احادیث شریفه نه ګوري، د قرآن کریم د نصوص ترجمې تفسیرونه ورباندې پوره نه ګوري، د خپل مذهب کتابونه پوره نه ګوري، او بیا هم دا خبره کوي وایي بس سري مونځونه کې ویوه، د ماسپښین د مازدیګر مونځ قرات امام پسې کوه، دا د امام صاحب مبارک مذهب نه خلاف نه. نعوذ بالله من ذلک، څنګه خلاف نه دی؟ امام صاحب مبارک خو فیصله دا کړې ده چې جهري مونځ وي او که خفیه مونځ وي د مقتدي دپاره لوستل د امام پسې دا جدا منع ده. زمونږ د فقهاو با کتابونو کې حرام ورته ویلي او بعض کتابونو کې مکروه تحریمي ورته ویلي. په مکروه تحریمي کې خو اتفاق زمونږ په مذهب کې، او لیکن بیا هم مکروه تحریمي خو بیا حرام ورته نږدې کېږي. حتی ورونو یو ډله علما د اهل سنت والجماعت امام اعظم ابو حنیفه مبارک صحبت ته راغلل. امام اعظم ابو حنیفه مبارک ته وایي چې ته ولې قرات امام پسې نه وې، ولې ته امر کېدی او د محبوب صلی الله علیه وسلم امتیانو ته چې تاسو قرات به امام پسې نه ویئ، ولې صاحبه داسې کار کوي؟ امام اعظم ابو حنیفه مبارک ورته وفرمیل وایي تاسو ما ته مناظرې ته راغلی یاستئ؟ وایي او صاحبه موږ سره په دې کې مناظره وکړه. امام اعظم ابو حنیفه مبارک ورته وفرمیل ټولو سره خو خبرې نه کېږي، یو به یو وایي تاسو کې بل به بل وایي، زه خو دلته یوازې ولاړ یم، تاسو خو څوک ډله راغلي یاستئ، خو یو به یوه خبره کوي، یو به زه د کومې خبرې ته غوږ کېدم او زه ما خبره به کومې ته ورسېږي، خو تاسو داسې وکئ، تاسو داسې وکئ چې لاس یو ځای کې کښېنئ، لږ هغلته کښېنئ، خپل مابین کې شورا وکئ، یو عالم په تاسو کې به یو مشر وي که نه به وي؟ وایي او شته صاحبه، وایي هماغه مشر راوټاکئ، زه به هماغه یو مشر سره خبره وکړم، خبره به خلاص شي. وایي صحیح ده. دې ډلو علما ویل صرف زموږ دا پلانې عالم مشر دی، دې سره مناظره وکړه. امام اعظم ابو حنیفه مبارک ورته وفرمیل دې علماو ته، وایي دا ستاسو مشر دی؟ وایي هو. دا ستاسو پیشوا دی؟ وایي هو. دا ستاسو مقتدا دی؟ وایي هو. ښه، که چېرته ده مناظره وګټله بس تاسو ټولو وګټله که نه؟ وایي هو. او که ده مناظره بېلودله او ما ورباندې وګټله نو بیا تاسو ټولو بېلودله که نه؟ وایي هو، بیا موږ ټولو بېلودله. وایي خبره خلاص. امام صاحب مبارک وفرمایي مناظره مې وګټله، خبره خلاص شوه، مناظره مې وګټله په همدې دوو خبرو باندې. خلکو علما ورته چې څنګه دې وګټله؟ وایي خو بس چې امام یو دی او شاته ورته کسان ولاړ دي مقتدیان دي، خو د یو امام خبره د ټولو مقتدیانو شوه. دې علماو ټول خپل سرونه مبارکان کته کړل
چې بېشکه ستا په دې علم او ستا په دې دیانت او ستا په دې زیرکي باندې چې الله تعالی ته درکړې ده هغه ټول علما ورته تسلیم شول. نو ځکه ورونو قرات او بل امام اعظم ابو حنیفه مبارک سبحان الله د ځانه څنګه خبره وکړي. ما خو تاسو ته ګوره مشهور حدیث راواغسته صحیح ده. زه د امام اعظم ابو حنیفه مبارک په مذهب یم او زه مقلد یم. دا حدیث شریف خو مونږ ته په خپلو سترګو ښکاري. مونږ طالبانو ته په دوره کې ویو. نو امام اعظم ابو حنیفه مبارک ته به څنګه دا حدیث معلوم نه وي؟ هغه مبارک ته د حدیث طریقه اولا معلوم دی. ځکه دا حدیث یې پیش کړ چې قرات د حدیث پاک رال چې قرات د امام د چا دپاره چې امام وي نو قرات د امام قرات دپاره د مقتدي دی. بس مقتدي ته اجازه نشته که سري مونځ وي او که جهري مونځ وي چې دا امام پسې قرأت وي. مقتدي ته دا اجازه نشته. کله چې ورونو دا خبره شوه دا حدیث شریف مو واورېده راشه چې د اوس د علي کرم الله تعالی وجهه فرمودي ته غوږ کېده. علي کرم الله تعالی وجهه وایي من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة. وی چا چې امام پسې قرأت ویلې د مسلمان د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه مخالفت وکړه. وګوره اوس که ته دا اعتراض وکړې چې دا امام شافعي رحمة الله خیر خطا شو هغه هم امام ده که نه هغه هم عالم دی هم د خدای دوست دی هغه هم مجتهد دی. جواب دا دی ورونو چې موږ امام شافعي رحمة الله مبارک په دې کې بحث نشته چې هغه د خدای ولی دی. بالکل د خدای ولی دی. امام شافعي رحمة الله د خدای ولی دی. امام شافعي رحمة الله د خدای دوست دی مجتهد دی فقیه دی. خو امام شافعي رحمة الله مبارک په ولایت کې امام اعظم ابو حنیفه مبارک ته نشي رسېدلی. بیا امام ابو حنیفه مبارک هم د خدای تعالی ولی دی په ولایت کې د امام شافعي رحمة الله مبارک نه ډېر اوچت دی. د دوه خبرو نه ترجمه معلومیږي. امام شافعي رحمة الله مبارک وایي چا چې خدای تعالی وپېژنده نو د هغه ژبه به جاري وي. امام ابو حنیفه مبارک فرمایي چا چې خدای تعالی په صحیح طریقې سره وپېژنده نو د هغې ژبه به ګونګی شي. د دې څه معنا ده؟ د دې معنا دا ده چې امام اعظم ابو حنیفه مبارک د خبرونو دا معلومه شوه چې دته د الله تعالی له طرف نه د تجلی ذات ورته حاصل شوی و. یعنې د دومره لوی ولي امام اعظم ابو حنیفه چې د تجلی ذات نه حصه لرله. همدا وجه ده چې هغه تجلی ذات کې چې څوک چاته برخه ورسېږي نو بیا په داسې یو مقام کې وي چې هلته حیرت وي حیرانتیا وي پردیسیتوب وي بېګانګي وي. او امام شافعي رحمة الله مبارک فرمودي نه دا معلومه شوه چې دته الله تعالی مقام د ولایت ورکړی خو د مقام د اسماء صفاتو نو ته تجلی حاصله شوه. او چاته چې کوم ولي ته چې تجلی د اسماء صفاتو تجلی ذات ورته حاصل وي د هغې مقام ډېر اوچت دی لکه امام اعظم ابو حنیفه مبارک. او چاته چې د تجلی د اسماء صفاتو حصه ورته حاصل شوي د هغې مقام به ټیټ دی. اوس راشه خبره دا ده چې اوس مسله د مانځه کې ده قرات خلف الامام موضوع کې ده او بالکل دا زموږ عقیده ده. دا زموږ عقیده ده امام اعظم ابو حنیفه مبارک رضی الله مبارک باندې چې امام سے مبارک په دې مسله کې همداسې نورو مسلو کې چې اختلاف لري زموږ د امام شافعي صاحب سره امام مالک صاحب سره امام احمد بن حنبل صاحب سره امام اعظم ابو حنیفه مبارک په دې مسایلو اختلافیو او فرعیو او فقهیو کې او اجتهادیو کې په حق ده. او امام شافعي رحمة الله مبارک په دې مسله کې هم لکه نور مسایلو کې چې امام صاحب مبارک سره اختلاف لري په دې مسله قرات خلف الامام کې چې د فیصله کړې ده چې قرات خلف امام دی وشي. امام شافعي رحمة الله مبارک طرف دا فیصله ده. امام شافعي رحمة الله په دې مسله کې خطا ده. دا زموږ عقیده ده. او که څوک کوم عالم ځان ته حنیفي وایي او دا عقیده دا رقم نه وي نو بیا حنیفي پوره نه دی. حنیفي بیا کلک نه دی. ځکه چې بیا چې دواړه یو شی شي نو بیا نو قرات خلف الامام کوه مې کوه دواړه خبرې. سبا قرات خلف الامام کوه د هفتې پورې او په یکشنبې مه کوه دوشنبه کوه سهشنبه مه کوه ځکه چې امام شافعي صاحب وایي او امام صاحب وایي کوه امام صاحب مبارک وایي مه کوه. نو زه به دواړو لحاظ ساتم. نو دا خو په دوه جالو څو ګوتې نه ږدي. ته چې په دوه جالو باندې راتلون ته به وش کېږي دا وړه خبره نه ده. نو بیا خو ته حنیفي هم نه شولې. علي کرم الله تعالی وجهه مسله مې درته نقل کړه. دارنګې ورونو فقها وایي چې قرأت اصل قرأت د خدای په نیت چې قبول دی تدبر سره تفکر سره عمل سره دا هغه وخت حاصلېږي چې یو تلاوت کوي په مانځه کې او بل ورته غوږ کېږدي او ویې وړي. نو ځکه مقتدي باندې دا واجب ده
مقتدي باندې دا واجب ده چې غوږ کیدي او قرات خلف الامام امام پسې قرات ونه وایي د باندې دا واجب ده مقتدي باندې او بل دا چې چپ شي ورته دارنګو اشبه نظایر کې دا خبره کړې ده چې امام سے مبارک له طرف نه منع را نقل کړې ده چې امام سے مبارک وایي چې منع ده د مقتدي دپاره چې امام پسې به قرات نه وایي او به اصح مذهب د امام سے مبارک په قول کې به دام دی مذهب کې چې مکروه ده په مکروه تحریمي سره تنزیه هم نه دی ګوره تحریمي سره ده بل موضوع ورونو دلته دا ده یو خو په دې باندې په ډېره مختصره طریقه مې دا خبره ته خلاصه کړه د قرات خلف الامام په باره کې چې قرات خلف الامام ورونو دا څوک چې د امام شافعي رحمت الله مبارک مذهب وي هغه د هغوی په مذهب کې د هغوی خپل کار دی خو لیکن بیم خطا دي شوافع په دې مسله کې هغوی ته که په ورځ د قیامت کې به یو ثواب ورکول کېږي او ځکه چې هغه د امام شافعي رحمت الله مبارک مقلدین دي هغه د امام شافعي رحمت الله مذهب روان دي نو یو اجر ورته شته خو امام اعظم ابو حنیفه مبارک ته او د دو مقلدینو پیروانو ته الله تعالی 2 اجر ورکوي په ورځ د قیامت کې نو بس نور ستا خپل کار دی دویمه مسله په څه کې ده دویمه مسله په دې آیت کریمه کې دا قرآن کریم تلاوت کول د مانځه نه بیرون یو قاري د قرآن کریم د مانځه نه بیرون تلاوت کوي نو نور مسلمانان به څه چل کوي د نور مسلمانانو دپاره دا پکار ده اکثر مفسرین وایي بیرون د لمانځه نه هم احتیاط پکار دی چې یو قرآن کریم یو قاري تلاوت کوي بیر مسلمانان ورته غوږ کېږدي او چپ شي حلبي وایي که یو عالم فقه لیکي د هغه په خوا کې یو قاري ناست وي قرآن کریم تلاوت کوي او که چېرته هغه غریب هلته د فقه په مسایلو مشرف دی هغه هلته مهم مسایل لیکي او دلته قاري ورته لګی د تلاوت په زوره کوي او هغه غریب تلاوت نشي اورېدلی نو بیا قاري ورته ګناهګار شو ځکه د هغې په مخکې د هغې په خوا کې څه کوه چې تلاوت کې لږ لرې لاړ شه کنه چې دلته د عالم ته تکلیف پېښ نه شي دارنګې که چېرته خلک په یو دغه باندې دغه وي د مشغول وي په یو کار باندې او په یو کور کې په یو کوټه کې نو بیا او دوی ته عذر وي چې قرآن شریف ته غوږ کېدي نشي کېښودلی نو که چېرته د خلکو دا کاروبار د کور شروع کوو مخکې د تلاوت د قرآن کریم د قاري بیا ګناهګار نه دي او که چېرته قرآن کریم کې یو په کور کې یو سړي تلاوت وکړو بیا خلک کاروبار شروع کړه د کور کار شروع کړه غوږ ورته نه کېښوده بیا خلک ګناهګارېږي دارنګې ورونو د فقه شریف کتاب لوستل په وخت قرأت د قرآن کریم کې که چېرته په مدرسه کې یو قاري وي نو بیا په دې ټولو باندې څوک چې په قاري باندې تېرېږي نو بیا دې ورته غوږ کېږدي ډېر بیا ورته غوږ کېږدي او که چېرته ډېرو او خلل واقع د په اورېدلو کې نو بیا نور باندې واجب نه ده غوږ کېښودل دارنګې ورونو قوم دپاره مکروه ده چې یو 15 کسان ناشي او دوی په خپل مابین کې یو قرآن کریم لکه دلته قاري صاحب تلاوت د سورة ملک کوي یا یاسین شریف کوي هلته بل سړی مولانا هغه هم یاسین شریف تلاوت کوي هغه هم تبارک الله هلکه څه چل شو نه داسې په کار نه ده باید هماغه یو قاري ته غوږ کېږدي هغه یو قاري ته به غوږ کېږدي او که چېرته مدرسه وي حلقه وي او قاریان د حلقه د قاریانو ده او دوی په خپل مابین کې تلاوت کوي په زوره نو بیا دوی دپاره بیا ګناه نشته دی اصل په دې کې دا دی چې انصات ته یا غوږ کېښودل د قرآن دپاره د بیا فرد کفایي ده او پاتې شوه دا مسله چې که چېرته یو لوستلو کو په ختم د قرآن کریم چې کله قرآن کریم ختم شي او په کور کې څوک قاریان غواړي قصې او یو تلاوت کوي نور بیا ورته غوږ کېږدي لکه سورت اخلاص تلاوت کوي د ختم نه وروسته دارنګې ورونو هغه بله مسله دا هم ده چې نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک مسجد شریف ته راغلی یوه ډله یې ولې په یو کونج کې ناسته وه هغوی ذکر هم کوو او بحث د علم فقه هم کوو بله ډله یې ولیدله هغه د مسجد بل طرف ته ناسته وه هغوی صرف خالص ذکر کوو خو هغه بحث د فقه نه کوو
نو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم راوفرمایل چې دا ډله چې ناسته چې ذکر هم کوي او بحث فقه هم کوي او علم مسالې هم کوي دام بهتره ده او دا بله ډله چې خالص ذکر کوي د علم مسلې پکې نه کوي دام بهتره ده. خو زه دې ډلې سره کینم چې ځکه الله تعالی زه معلم را لېږلی یم. نو ګوره د دې نه دا معلومه شوله چې حلقه په قرآت د قرآن کریم کې حلقه کول او جلسه په حلقه کې مذاکرت د فقه باندې نو دا دواړه ثابته شوله. او دغه سالک فرمای علم دین فقه است و تفسیر و حدیث هر که خواند غیر این گردد خبیث. که څوک د فقه یاد نه وي او قرآن کریم تفسیر او حدیث بغیر د فقه نه کوي هغې ترجمه هم صحیح نه ده. د هغې ترجمه د حدیث هم د حدیث له لارې هم فتوا نشي ورکولی. نو تفسیر د حدیث هم کوه، حدیث هم ویوه او فقه هم کوه. دارنګې په نصاب الاحتساب کې نقل کړي دي یو قول د امام اعظم ابو حنیفه مبارک نه نقل کړی دی و امام اعظم صاحب مبارک ویلی چې قرآن کریم تلاوت کول په ادیره کې ښه نه دی. نصاب الاحتساب کتابا حواله ده لیکن اوس دلته متوجه اوسئ منګه د امام اعظم ابو حنیفه مبارک مقلدین لیکن د امام اعظم ابو حنیفه چې کوم نږدې خپل شاګردان دي لکه امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو یوسف رحمت الله مبارک، دارنګ وروستنی د دې دواړو مبارکانو وروسته امام ظفر صاحب دی او د حسن بن زیاد صاحب دی. هغوی د امام صاحب مبارک په مزاج مذهب ښه پوهېږي. موږ به د هغوی نه تپوس کوو. امام محمد بن حسن شیبانی نه تپوس وشو چې صاحبه ته خو د امام صاحب مبارک سره ډېر نږدې او مجتهد مې او بالذات شاګرد دی. امام صاحب مبارک څه خبره نقل کوي چې لوستل د قرآن کریم په ادیره کې په قبور کې دا مکروه دی، تاسو په دې کې څه وایئ؟ امام محمد بن حسن شیبانی صاحب مبارک وفرمیل چې په ادیره کې بالکل قرأت د قرآن کریم منع نه ده، دا روا ده. وګوره د امام اعظم ابو حنیفه مبارک د ترجمې د خبرې ترجمه یې وکړه. بیا یې داسې فرموده شوې ده چې ګوره د امام اعظم ابو حنیفه مبارک د مطلب معنا بیانوي چې امام اعظم ابو حنیفه مبارک مطلقا لوستل د قرآن کریم په ادیره کې مکروه نه وایي ورته. هغه په هغې وخت کې وایي چې هلته په قبرونو ادیره کې خلک په کار مشغول دي، مصیبت خلک دي، د یو چا پلار وفات شوی د چا هلته د مصیبت والا خلک دي، هغوی په یو کار مشغول دي، هغوی په ادیره کې په کار مشغول دي، په دغه باندې مثلا خخول او بیلچه اچول هغه کار دا کار. نو دلته خو بیا قاري د قرآن کریم ولې تلاوت کوي؟ یو د لږ صبر وکړي چې هغه څوک چې په مصیبت اخته دي هغوی د کار نه فارغ شي بیا به قاري د قرآن کریم تلاوت کوي. د امام صاحب مبارک معنا دا ده د خبرې. امام صاحب مبارک مطلقا هغه منع نه ګڼي. بیا هم امام صاحب مبارک مذهب دا دی که چېرته بیا هم خلکو تلاوت کوو او هلته د مصیبت خلکو مشغول په کار په دفن او په خښولو د قبر په تیارولو کړسو کړوسو که نه، نو بیا د که څوک قرآن کریم تلاوت کوي په دغه ځای کې نو بیا دې په پټه وکړي او که په جهر یې کوو نو هغه وخت یې په جهر وکړي چې خلک فارغ شي که نه، د دفن نه فارغ شي، د بیلچې وهلو نه او د کولنګونو نه فارغ شي، خلک ښه په ارامه کښېني. وګوره موږ وایو چې ورونه کښېني چې تلاوت کېږي نو بعد د هغې نه بیا دا تلاوت کول ثواب دی، دا بیا ثواب دی. بله ورونو مله مسله په دې کې دا راغله چې اوس خطبه ده، امام منبر ته پورته شو د جمعې مبارکې په ورځ باندې خطبه وایي. اوس خو امام په خطبه کې ورونو قرآن کریم هم تلاوت کوي او دارنګې حمد و ثنا د الله تعالی وایي، درود په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بارک وایي او په یارانو درود شریف وایي، د محبوب صلی الله علیه وسلم بارک په ټول اهل بیت باندې درود شریف وایي، په هغه دوه ترونو مبارکانو باندې حمزه صاحب او حضرت عباس صاحب په هغې دواړو مبارکانو هم درود وایي په طبعه باندې. هغې خطبه کې ګوره واز و نصیحت هم وي د مانځه یا د روژې یا د حج یا د زکات وغیره وغیره د هرې میاشتې خپل خپل خبرې دي. نو دغې وخت کې خلک خبرې چې اجازه شته وایي نه، دې وخت کې ګناه ده که چېرته امام خطبې ته پورته شوی وي خطبه یې شروع کړې وي خلکو ته خبرې کول ګناه ده، خلکو ته خبرې کول ګناه ده. حتی که یو سړي بل سړي ته وویلې، یو سړي خبرې کول په وخت د خطبې کې بل سړي ورته وویل چې چپ شه، دا چا چې ویل چې چپ شه ده مو خطا وکړله. حدیث پاک شریف کې راځي اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعه والامام یخطب فقد لغوت.
وایي که تا خپل ملګري ته چې چپ شه خبرې مه کوه چې امام خطبه کې دی وایي تا هم ګناه وکړه تا هم ګناه وکړه. نو د دې نه دا معلومه شوله ورونو چې د امام د خطبې په وخت کې مونځ به نه کوې. حتی هغه که چېرته امام خطبې ته پورته شو او ته په سنتو تا شروع کړې وه او دلته تا سنت نو خلاص کړي امام خطبې باندې شروع کړه، خیر د سنت دې تمام که، خو په هند خطبه کې چې امام خطبه شروع کړه دغه وخت ته کښېنه. او که چېرته امام خطبه شروع کړه هغه تحیت المسجد هم بیا مه کوه، ځکه هلته امام خطبه شروع کړله، اوس ستا خطبې ته کېناستل واجب دي، خطبې ته به غوږ دی، نفل به هم نه کوې، چا سره به خبرې هم نه کوې. خیال هم راغله مسلې ته. او پات شو دا خبره چې امام خطبه چې شروع کړله نو په خطبه کې ورونو درود شریف راځي. که چېرته امام آیات درود شریف ویلې چې صلو علیه وسلم تسلیما نو بیا مقتدیان ته پکار ده چې درود شریف په پټه ووایي، هغه هم په زړه کې، ژبه باندې نه، درود شریف په زړه کې وایي، په پټه په قلار او په زړه کې به یې وایي، په ژبه باندې وایي، ژبه ورسره نه خوځوي، ځکه هلته غوږ کېښودل او چپ کېدل دا ضرور دي. او درود شریف به مقتدیان وایي په زړه کې به یې وایي. امام باید پکار دا ده علماو ته چې مقتدیان منې کړي چې په خطبې وخت کې چې امام خطبه شروع کړې ده او هلته آیات د درود شریف ویلې. اول خو امام پوه شول چې مقتدیان اکثر عوام دي، هغوی نه پوهېږي په دې مسلو باندې، نو بیا امام ته پکار ده چې هغه آیات د درود شریف راوانخلي، خپله درود شریف دې ووایي، درود شریف دې ووایي او آیات د درود شریف نه راخلي. او که چېرته خلک اکثر علماو پوهېدل چې امام پوهېده چې دا درود شریف آیات که زه راواخلم نو دا مقتدیان ټول عالمان دي یا اکثر عالمان دي پوهېږي، نو دوی درود شریف په زړه کې به یې وایي، نو بیا پروا نه کوي. او که چا درود شریف په زوره وویلې د خطبې په وخت کې نو بیا ورونو دا عالمان ته بیا پکار دا ده چې دا مقتدیان د خطبې په وخت کې چې امام خطبه شروع کړې ده او دوی درود شریف په زوره وایي نه ورونو دا باید پکار ده چې ونه کړي. او پاتې شوه دا خبره چې که چېرته یو مقتدي په جمعې مانځه کې ناست دی، امام خطبه شروع کړې ده خو لیکن دی د خطبې نه لږ لرې دی، د خطبه نه اوري، نو دې وخت کې هم چپ شي دا مقتدي چې دا لرې د خطبه نه اوري. اوس خو لاسپیکرونه راوتل، اوس خو چې پاس بام کې هم اوري، خو که لاسپیکر نه و امام مقتدي لرې د امام نه د محراب نه او د امام خطبه یې نه اورېدله نو دلته هم خبرې نه کوي. وایي او احتیاط په همدې کې دا دی چې اگر که د امام خطبه نه اوري هم دې چپ شي او غوږ یې ورته کېږدي. احتیاط ورونو په همدې کې دا دی، احتیاط په دې کې دا دی. خیال هم راغله مسلې ته. او بله دا مسله ده چې کله چې امام خطبه مابین د خطبې کې ورکیني دې وخت کې دعا شته خو په ژبه نه، په زړه باندې، او لاسونه به هم نه پورته کوي. په دغه وخت کې چې امام د دو خطبو مابین کې کینی ورونو یو لحظه کینی نو دغلته د خلکو دپاره پکار نه چې لاسونه پورته کړي او یا په ژبه باندې دعاګانې وکړي، نه مهرباني وکړه لاسونه مه پورته کوه، دعا په زړه کې ووایه، ځکه هلته خطبه شروع ده، دا ټول موضوع روانه ده، دا دواړه خطبې چې دي دا د دوه رکعتونو په ځای باندې ولاړ دي، دا د دوه رکعتونو په ځای باندې ولاړ دي. نو اوس الله تعالی جل وعلا شانه هغه فرمایي چې پس دې مسایلو نه تاسو متوجه اوسئ. حدیث شریف کې اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلامه، وایي کله چې امام خطبې ته پورته شو نو خبرې بندې شوې او مونځ به هم نور نه کوې. الله جل وعلا شانه فرمایي واذا کله چې قرئ القرآن ولستل شي قرآن کریم فاستمعوا غوږ ورته کېږدئ له دې قرآن کریم ته، یعنې غوږ ورته څنګه کېږدئ؟ دلته استماع استفعال باب دی، دغه افتعال باب دی، یعنې غوږ کېښودل د قبولولو او د عمل مطلق غوږ کېښودل، ځکه فاسمعو خو نه ویلې، فاستمعو یې ویلی دی، فاستمعو دی ورونو. یو سمعه ده چې اسم فاعل سامع راځي او بل استماع ده چې اسم فاعل مستمع راځي. د مستمع او د سامع په مابین کې فرق دی. مستمع هغه چاته وایي چې هغه قصد د اورېدلو کړی او ډېر غوږ ورته په ډېر عاجزۍ ایښی، او سامع هغه چاته وایي چې اورېدل یې ناګهانه بلا قصد او بلا اختیار ورته وشي. نو هر مستمع سامع دی خو هر سامع به مستمع نه دی. وانصتو الله فرمایي او چپ شئ، چپ شئ، ور په وخت تلاوت د قرآن کریم کې خبرې مه کوئ، لعلکم
دې دپاره چې ترحمون په تاسو باندې رحم وشي. الله فرمایي تاسو کامیاب شئ د الله تعالی په رحمت باندې. او که چېرته تا خبرې شروع کړله او هلته قرات د قرآن کریم ته هم غوږ نه دي نو پر تا به څنګه رحم وشي. او بله معنا د فاستمعو هم دام شوه چې فاستمعو یعنې داسې اورېدل ته غوږ کړئ چې هغه د زړه په اورېدلو باندې. او انصتو داسې چپ شه چې هغه په هغه ژبو باطنیو باندې هم چپ شه چې ته په غوږونو باطنیو باندې به یې واورې. لعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو رحم وشي یعنې بیا به ته مشرف شي په هغه حقیقت ته اورېدلو باندې. حقیقت ته اورېدلو باندې همدې وجې نه چې کله کله څوک قرآن کریم اوري د خدای د رضا دپاره او د عمل دپاره او د ډېر عاجزۍ دپاره نو دې سړي بیا په داسې مقام باندې الله مشرف کوي چې الله فرمایي كنت له سمعا فبي يسمعو. زه اورېدل شم بلا کیفه بیا به په ما سره به اورېدل کوي. لکه الله فرمایي الرحمن علم القرآن. مولانا جمیل رحمت الله مبارک فرمایي عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز حرفه که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نبیند. صحیح ده. یو سړی دی په سترګو ړوند دی هغه به د لمر په ګرمي باندې څه پوه شي. نو کله چې ته د قرآن کریم په مزایاو نه پوهېږي او خبر نه نو ته به د قرآن کریم مزایاو نه به څه پوه شي. ته به غوږ کېښودل او چپ کېدل د هغې په خوند او ذوق به څه پوه شي. الله دې موږ تاسو په قرآن شریف باندې داسې پوه کړي چې په وخت چپ کېدلو تلاوت وخت کې به چې چپ شو او غوږ ورته کړي د هغې په حقیقت چپ کېدلو او په حقیقت د اورېدلو باندې الله تعالی موږ تاسو مشرف کړي.